جی نو زمونږ سره بل د انصاف یوت وینګ جنرال سیکرټري تحصیل ثمرباغ جناب شازیر خان هم را سره دی، هم زمونږ سره په دې ټور کې شامل دی. شازیر خان نه به تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شازیر خان څنګه یې؟ ښه جوړ یې، صحت مزاج دې ښه دی؟ څه به ویل غواړې د شهي چې دا کومه ښکلا ده، یو ټورسټ سپاټ دی، یو سیاحتي ځای دی، په دې لاره باندې مونږ رالو، څه دې اپیل کړه، څه به ویې؟ د ټول نه مخکې خو زه اول ستاسو انتهایي مشکور یم چې تاسو یو ګیدرینګ وکړو او د شاهي په طرف رالو. اصل کې که په دنیا کې وګورئ نو په دنیا کې دوه څیزونه داسې دي چې هغې سره هغه سټیټ ایکسپلور کېږي. یو که نن سبا وګورئ په کرنټلي نو سپورټس دي، بل زموږ سره مین څیز چې کوم دی نو هغه ټوریزم دی. ټوریزم چې کوم دی نو دا د یو سټیټ پہچان جوړوي په ټوله دنیا کې. نو کوم ځای کې چې ټورسټ سپاټس دي نو ټوله دنیا چې کوم دی نو هغه سایډونو ته مایل کېږي. نو زموږ لور دیر کې بیا سپیشلي شاهي چې کوم دی نو دا یو ټورسټ سپاټس دي او دلته کې نیچرل بیوټي چې کوم دی نو هغه ډېره سیوا ده. او زموږ کوشش هم همیشه وي چې مونږ لوکل سپاټ چې زموږ څومره دي مونږ هغه ایکسپلور کړو. مونږ همیشه شاهي ته راځو. جی ښه، دا شهي اوسه پورې داسې د حکومت د نظر نه داسې شاته غوندې وه. اوس چونکې دلته د کے پی چې کوم ګورنمنټ دی د هغې وزیر ټوریزم چې کوم وزیر و عاطف خان د دې دوره هم کړې وه. خو بهرحال دلته هغه شان که دا کوم څه دي نو دا خو یو نیچرلي دي او بل د خلکو اپنې مددات تحت چې دی نو کړي. مطلب دلته موږ په دې روډ راتلو یو خو روډ ډېر انتهایي خراب دی او کله چې دا بارانونه وشي یا سلایډ یې وشي نو بیا دا روډ بني، خاص کر په د ژمي په موسم کې واورې کېږي. حکومت نه څه مطالبه کوئ چې څه وکړي دلته په هنګامي بنیاد؟ کله چې سی ایم صاحب راغلی و هغه وخت کې سپورټس منسټر محمود خان، هغه د دې شاهي د خلکو سره وعده هم کړې وه چې د دې روډ چې دی د دې انفراسټرکچر چې کوم دی ټورسټ سپاټ دی نو دا به انشاءالله په دې باندې موږ کار کوو. خو هغه وعده تر اوسه پورې کمپلیټ شوې نه ده. نو د ګورنمنټ نه به زموږ دغه مطالبه ده چې دلته کې ټوریزم باندې کار وکړي، د دې چې کوم روډ دی دا ټیک کړي، ځکه دا نیچرل بیوټي دلته کې سیوا ده. نو پکار ده چې دلته کې هغه فیسیلیټیز ورکړي څنګه چې په نورو علاقو کې ورکړي. لکه دا اوس چې مونږ کوم پارک کې ناست یو نو دا یو کس مطلب خپل مدد تحت چې دی نو دا یو ښه دغه ټورسټو ته مهیا کړی دی. که آیا حکومت د ګورنمنټ د سایډ نه داسې یو څه پارک یا څه مطلب که دلته دا ریسټ هاوس دی هم دی خو مطلب هغې کې هم هغه شان څه خلکو ته فیسیلیټي نشته، څه کمرې پکې نشته، د پاتې کېدو څه انتظام نشته، که ګورنمنټ د خپل طرفه داسې یو څه دغه دې علاقې له ورکړي نو ستاسو څه خیال دی؟ دلته به ډېر زیات دا ټوریزم ډیولپ موږ خو بار بار دا خبره هم کړې ده، حکومت نه ډیمانډ کړی، تېر شوي حکومتونو نه موږ دا ډیمانډ کړی دی چې که په شاهي کې تاسو دغسې ټوریزم باندې کار وکړئ نو د ټولو خلکو دغه چې کوم دی نو سوچ چې کوم دی ټولو خلکو په دې سایډ ته رخ کوي. ایون دا دلته کې هغه فیسیلیټي شته هم نه، خو د پېښور نه، چارسدې نه، د مختلفو علاقو نه دلته کې ټورسټ راځي. دلته کې زموږ څه کوم سرکاري ریسټ هاوس چې کوم دی نو د هغه هغسې کیرینګ نه کېږي څنګه چې پکار دی. نو اوس چې کوم دی نو چیک کړو نو هغې کې غټ غټ کبل راختلي. نو دلته کې که ګورنمنټ توجه ورکړي نو زه یم چې دا به یو ښه ټورسټ سپاټ ټیک شو، ډېره مهرباني. بل زمونږ چې کوم لیدونکي دي کتونکي دي هغوی ته به څه پیغام ورکوئ چې آیا تاسو اوس خو د مهنګایي دور دی، مهنګایي ډېره زیاته سیوا ده او مین چې دی نو فیول ډېر ګران دي، مطلب پېټرول دي، د ډیزل دي. که یو سړی مثال په طور زمونږ د ثمرباغ نه یا د معیارو نه ځي یا کومراټ ته ځي یا سوات ته ځي یا مري ته ځي نو ډېر دغه به ډېره خرچه کېږي. څه پیغام ورکوئ خاص کر زموږ د جندول خلکو ته؟ سپیشلي خو جندول خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې کوشش وکړئ خپله علاقه ایکسپلور کړئ، ځکه دلته کې که مونږ کمې پیسې لګوو نو هغې به ستاسو په خپل علاقه کې که په یو سړی په چکر باندې راځي نو شاهي ته راشي، خرچه به هم کمه راشي او د علاقې ته به هم پیدا وشي. نو پس پریارټي زموږ دپاره دا پکار ده چې موږ خپله علاقه چې کوم دی نو دا ایکسپلور کړو. دلته کې ښه ټورسټ سپاټس دي نو شاهي طرف ته موږ راشو، دلته کې نورې ښې ښایسته علاقې دي هغه سایډونو ته موږ لاړ شو. دا به ډېر ښه. ټیک شو، ډېره مهرباني شازیر خان ستاسو. دا زموږ سره شازیر خان د انصاف یوت وینګ جنرال سیکرټري تحصیل ثمرباغ. زموږ سره بل میلمه چې دی فضل معبود خان، دا هم د انصاف یو سرګرم کارکون دی، هغه نه به تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې فضل معبود خان؟ نړۍ جوړ تکړې تازه څه به ویل غواړې شهي؟ یاره د شهید باره کې خو به ته زه دا ویم
چې زه خو یو 2 ورځې وشوې چې پېښور نه راغلی او تا ته په ډېر فیلینګ کېږي چې پېښور کې موسم څنګه او دلته د دې څه difference شته؟ ډېر ډیفرنس دی. یو دلته موسم ډېر هوادار دی، یو دلته ستا ذهن آلریډي چینج کېږي، په ذهن دې څونه بوجي څونه کاروبار دی کړی هلته به ذهن بوجي، دلته راشي ذهن به مکمل کولاو شي. لکه ستا په دې خبرو کې یو میسج هم شته که چاته ټینشن یا ټینشني خلک یا ذهني بیماریان یا دې راشي دې موسم او دې ماحول چې راشي نو زه هم چې د دې نه به خپل یو ځای نه بل د دې اصل مسله زموږ ضرورت ده چې کوم سړي سره ګاډه ورسوي نوې ګاډه ورسوي هغه چې دلته راسي نه غریب له پکې شل کارونه به یې میخانه کې وراوړي. نو موږ وایو که زمونږ د MLA سي وي MPA سي وي او زمونږ د دې روډونه او دې کې ښه پارکونه دا خو کم پارک کې چې موږ ناست یو دا خو یو سړي غریب ځان له جوړ کړی دی د خلکو له یو دغه ورکړی دی سهولت یې ورکړی دی. نو بلکې چېرته زمونږ وزیر اعلی نه غټه مطالبه دا ده چې دلته اول بیا روډ ته وکړي او بیا دې دلته ښه پارک جوړ کړي خلک راځي او دلته چکر نه پېښور نه به دلته ډېر زیات خلک راځي ځکه چې پېښور کې ګرمي ډېره خلک کالام او مدین او بحرین او دغه ته ځي هلته کرایهګارې ډېرې لګي نو دلته به نږدې راځي نو موږ ته هم سهولت دي زموږ ډېر به نور په مخکې لاړ شي انشاءالله. ټیک شو ډېره مهرباني بس تاسو اواز چې دی دا ډایرکټ اعلی حکامو ته به راشي انشاءالله هغوی به اوري. ډېره مهرباني ستاسو د ټیم راکولو ستاسو د خبرو کولو ډېره مهرباني وسلام.